دا خواغه چلو هغه یو خان او نوکر نو نوکر ډېر تنګ و د خان چې ډېر تنګ و نه دی نوکر خیال وکړو چې نوکري خو پرېږدم دې خان سره خو چې لږ خپل عمل خو ورسره وکړو خان په کمره کې دننه ناست دی او د غریب یو غټ کوتک پیدا کړ او ورننوتو دروازې بند او په دې خان یې راکېښ چې راکېښ وي نو درس دی همیشه دا وهل د ټول غریبان ښه کولی شي دا د په شکل چې د خان لاس هم نشي اچولی نو چې خیر ووایه چې خلاص شو هغه منډه کتاڼې ته راپورټ یې وکړه چې زه خپل نوکر وایم پولیس راغی نوکر یې ونیو کیس کا رجسٹر شو عدالت ته پیش کړ عدالت ته نوکر ته وی چې تا ولې دا خان والے هغه ویل که اجازه دي نو عدالت عالیه کې څه عرض کوم ویلو کا ویل د دنیا په تاریخ کې وخایي چې نوکر پاسې دلې یو خان والے دا چا شوی ویل نه نو ویل زه دومره بې ادبه یم چې ما د نمک خوړلی دی او ما دی وهلی ظالم دی وی والم زه او رپورټ یې په ما عدالت دماغ کې قدرت راوسته چې دا خو رښتیا خان ته وایي چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کړي مردارو هغه ورته جزې والی ویلو غواړه معافي کړي اوس دې جهنم ته لېږل نو خان ورنږدې شه نوکر ته وایي چې بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو یا میں جانتا معافی در نوارم ہوا تو اٹھکے خبر ہوتا ہوں ما تا پتہ دا ظالم او دن کو عالم سر او معافی در نظمار دیکھو او دو رہے دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے خزے نن راتے ہو جنہیں ٹیلیفونوں کو پڑھ دکان کے ناس مولانا بجگر صاحب ہیں میں جی بول رہا ہوں بچے آپ ہیں مولانا کہ وہ آپ عورتوں کے پیچھے لگے رہتے میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ میرے پیچھے بھی آپ بات کریں مالا کون لڑکی ہے میں بدماش اور میں جنات میں سے تعلق رکھتی ہوں مال میں دیو میں سے تعلق رکھتا ہوں تم ذرا سامنے آ جاؤ تم ذرا سامنے آ جاؤ تم جنات پر ہی ہو اور میں دیو پتہ لگ جائے گا تیرا دادا خزوا خزولم چې په کور کې ټلیفونونه لګولي دا تماشې پکې شروع دي خزوله چې په کور کې ټلیفون جینا کوله لګولي دا په کور کې ډېرو خلکو ټي وي ایښی دی زه پې تلاوت اورم او زه پې ښه څیزونه ګورم او دا ډوڼډوڼی دی پکې څه ګوري ته چې بارو دی دا ډوڼډوڼی دی څه ګوري وي سي آر راغی چې په وي سي آر ښه شه تا خدای خلاف په وي سي آر کې یو ښه څیزونه په ټي وي کې یو ښه څیزونه د ډل قوم مبلغینم دمان ٹھیک شو وخواب تقریر نیکانو بزرگانو پاک و خلق و تب خلق وگی ہو اس د جمعے پشپا بخلق و تبارک اللذی تا وگی ہو سورت یاسین تب وگی ہو پا جماعتنوں کے وہ تقریر کے دا غیتا بناس کو اس د وی سی آر پروگرامی د جمعے پشپا آغیتا ناس کو نظر دم قوم مبلغینم دما سال کے پاس را پاس ہے یہ رہا بیگا جوڑی گا ملنگی پکی لازم اس خدا خبر کہ ملنگے چھو ملنگے دے چکا لنگے دے ملنگے دے خواہ پدے کے بل سب پکی پالوانی دے کت شیرے پکی بل سب شیرے پکی چھے اخبار کے اندے کت دا سے تو کوئی گورے کرنے اخبار کے اندر ملوک دے کسی ٹول عورت دا
دا قوم لګیای د ټي وي د ډمانو صفتونه کوي کنه پیمانه وایي ورو د بجلیګر مولا بیڑا تباشه چې د قوم ته لګیا دی د بجلیګر مولا وما بیڑا چې د قبر نه راپاسي والله کدا دا وخت چې وګو وړه دی والله ګرا ټینګي شیطان یو ځل ځان دی الکانو ته خر کړي چې ځان یې په خر کړو نو دا الکان په سوریده چې سوریده په ځینو د نور الکان وی چې الکا داس چلو کې چې دا خشو په دې کې یو باڼ سره منډي چې سالکان باغې سواري چې دا چې ور سره کو شیطان بیا ځان شیطان کې دا زبانم دی او شیطان په چوټه دی غریب چې تفروت دی باران پروت دی دمر اولاد مون پیدا کړیو د مولا په شکل کې پیدا کړیو د پیر په شکل کې پیدا کړیو د میا په شکل کې پیدا کړیو د شیخ په شکل کې پیدا کړیو د حکومت په شکل کې پیدا کړیو دمر اولاد پیدا کړیو چې هغه غریب ته ضرورت هم نشته شیطان ویلی موسی علیہ السلام ته چې صاحب قرآن خلق کوي او نامه زما بدنامي چې دا شیطانت شیطان کوي موسی علیہ السلام ورته وی چې ته یو ورځ راشه ټول ورځ به ما سره تېرې بار به نه وځي ګورو چې څوک جګړه کوي که نه ویل شیطان د سهار نه راغی مازدیګر شو څه د فساد اطلاع راغل لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہیں آئی البتہ پنزل نسمئی نو مازیګر چې شو شیطان خیالو کو چې بیړه غرګه صدا خود سرانل او دا رښتیا سفر کې بیاسي کنه چې دا سی بار چکرو باغ هوا ته دا سی لاوري سره په مټیای تیر چې تیر شونو موسی علیہ السلام مخکې شیطان ورته تیر ورنه باندې چې دا کې چې تاسو ورانه راوړل هغه د الوا کو ته ګنده کو تاسو ته دیوای جراح کا دې دماغ کې تیر شو په الوا مچان کې مچانو له چرمخکای را چرمخکای جراله دلته یو ګاګ راغلی هغه سره سیبا یو سپیو او د دکاندار پیشو ساتلی هغې پای چرمخکای ورکو هغه ګاګ سپي په پیشو ورکو چې پیشو یې زخمي کړه دکاندار ورته بیړه دې پالو اغستو غرکشه زما پیشو یې مړه کړه دا دکانداران د پټاکې هلکان نهالي او ټاک ټوک ټوله شپه پسې خوب نه کې چوچا کروانې بیا الله دې خلکو ته د خوشحالۍ مخ بخایه دې نه خو موږ د شپې خوب نه شو کولی دا خو هر وخت په غم کې خلک هر وخت نو پروت به په کټ کې او وایي ګلای به راشي او که دا تندي به ولګي او سټ نه به دې ودي چې کور دې را خبرېږي ته به بیا مړ شي په وایي ګولو ډېر خلک کوي خدای داسې هم کولی شي چې ډز به په یو مالک کې وشي او ګولۍ به ستا کور ته راشي او ته به پرې ولګي نن څویمه ورځ ده چې د زلزلو ګرچونه شروع دي که الله په یورپ کې 15 دماکې کولی شي او 2000 کورونه په غم اخته کولی شي هغه خدای دیش دماکې په تا کې هم کولی شي ته په څه غاړې اوس بیا در باندې آفت را روانه غوښه به دې چېرته غټه خوړه 100 روپۍ کیلو غوښه خدای دې په 1000 روپۍ کیلو وایي امین نه ټول وایي خدای دې خو بسه غوښه هم غوښه را جوړه خدای دې غوښه په 1000 روپۍ کیلو چې ټیکه څوک نشي د وړو بورې په 200 روپۍ توړاوه او 270 روپۍ توړه 280 روپۍ توړه د وړو اوس به بیا هماغه چلي چې پلیانونو کې به ولاړ یې 280 روپۍ به ورکړي او توړې ته به انتظار
بیا در باندې د وړو قهر را روان د مشهور دال به پخوا خلکو د غیبه د وجې خوړه پیسې به یې کوله زما یاد شي د پلار سره تلم په درېیانې خیر غوښه وه غوښې سره به یې دومره وازده ورکوله د غوړي مړي خو چا پېژندم نه دلته پاکوان دی بناس پتی دی پتن پتی دی لتن پتی دی دا بار دکان وګورو چې حکیمان دي چې دا خلک مونږ په خپله لاره اوس دا پته درته لګېدلې ده چې یو ټینکر والا ما ته ویل دا هغه 14 ټینکرې دي چې کوم د کراچۍ نه غوړي راوړي دا هغه ټینکرې دي چې پټرول او ډیزل پکې راځي او په دې ټینکرو کې دا بنسپتي غوړي راوړي دا نن چې د خدای په کار هفته کلم کونه خوږېږي کلم سر خوږېږي کلم سپېږمې خوږېږي دا ستاسو خوراک پټرول او ډیزل دي هغه ټینکرو کې راوړي د دې سروې چا کړی ده خبر هم نه که په څوکۍ باندې لاره راشي دا راشي بس پولیس ولاړي څه شی پکې هېڅ هم نشته هېڅ هم نشته ها ځه ما دا پتلون کې جیب کې لاس ومنډه ته پوه شو دې دغه له تکړه دي چې د چایو ګنډه ونیسي کسټم والان دې پسې ګرځي پولیس والان دې پسې ګرځي د چایو ګنډه وګوره قانوني ناس کې واغسته د چایو ګنډه په سایکل تړلې ده خدای دې کور لوټي کړو پروردګار دې په چارو کې وکړه په سلو پای کوي ولا دا ټول چې تاسو کې نه کله چې د ظلم دا حالي چې غریب سره به د تورو چارو تورم په سایکل ځاته دکاندار ته نشي وایي په دې کسم نه دی ورکړي ا د کسټم پیسې بیا چرته استعمالېږي ا د شاهانو په بنگلو د شاهانو په سرکونو باندې د شاهانو په لینکوزرو باندې د شاهانو په تجارو باندې هغه د کسټم پیسې چې مانه وایي هغه بیا د شاهانو په بنگلو استعمال اوس بیا ګرمي رااله دې پکې ته هم څه نشي کېناستی پکې چلے 2000 روپے بل 2000 روپے بل در پسې راشي بیا چې زمونږ د جمعات بل کم راشي نو ټول جمعات دې ته مسجد هلاک بیا وایي ښه دا مسجد هلاک دی د دې مور او پلار نشته د دې هیڅ څوک نشته بیا ورپسې چندې کوه خیرونه غواړه دغه کوه خان ته چې وایي چې دا بجلي د جومات بل راغلی کټې کوي دا بجلي کټ کوي د جومات خان دی دا بجلي به نه کټ کېږي انشاءالله ستا سر به کټ کېږي عزیزانو د خدای د عظیم قهر په لپیټ کې یې د عظیم قهر نن ورشه د بالا معنی چوک نه د ډبګرۍ چوک پورې دا سړک د دې لکونه روپۍ فنډونه اغوستې شوي دي لکونه روپۍ فنډونه د جومات نه چې بهر وځي دا کوڅه وګوره خدای ته پته ده چې زه څومره په تکلیف د موټر نه راځم او څومره په تکلیف بیا ځم ډېر دې زړه ته وویلې چې یاره مه کوه بس د جمعې لمونځ نه نشم کولی خو ضمیر مې نه غواړي نو عزیزانو تقوا نشته نن پاکستان د غوښې ډیری دی او موږ سپي او کوم سپی چې د غوښې په تیکه کې خوله ور ومنډي هلته بیا څوک ایستی نشته نن سپي تاسو وایئ ته خو مولای ته به ښه سړی ما د لا خدای خو ډېر په بس زه ښه یم یو کیسه مې درته کړې وه چې یو جمعې شپه وه مولیا له چا وظیفې دغه راوړې وې دا بلا ورته وه فاتحې دې د جمعې په شپه لاس اوچت کړي دا ښځه دا زړې نه دي لاس اوچت کړي هماغه پسې ارواګانې راغلي دي پاس په بنېره ناست د هغه اروا بیړه تباه ده خدای خبر چې کوم جهنم کې به پرته وي ته په بنېره ناسته لاس اوچت کړي د ارواګانې راغلي دي دا فاتحې واجب ولاړ درې فاتحې راشي په جومات کې صاحب
ښورواګانې او ډبلې ډبلې روټۍ په دې کې یو مومند راغی ایمان ته وایي چې ملا صاحب وګیا ما نو دی ورته وایي چې چپ ملا چترالی و بیا هغه ورته وایي وګیا ما چپ مالخانه ورکړه که نه یار وګیا چې دا رانیږي مختکي دي بس کونټه یې تلاس په ورپسې منډه مخکې منډې دې منډې تاسو ورشئ لکه جمعې په شپه مانه روټۍ وغواړئ په دې جومات دا قاري صاحب هم په ټکي وژنې که نه روبیر او باسه دا مونږ چې لږ ښه یو وسم نشته قسم په خدای وسم نشته چې وسم پیدا شي الله دې امان ناظرانو چې وس دې وي او ګناه ونه کړي چې وس دې وي او ګناه ونه کړي اخري ټکی واورئ نن داسې ته اوس ملک شو کومه جمع کې چې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه په شفي مارکېټ او په کوچي بازار کې شاپینګونه کوي پردو سړو سره وایي په ایمان دې بازار کې ایکې پاره دفټه ایکې پاره ایکې پاره ایکې پاره ایکې پاره ایکې پاره دې مازیګر ټیم کې تاسو ګورئ ایو دکاندار ہوتا چوٹ چاہتے ہوئی جات پوچھی اگے نان وہی پوچھی تیری ماں تھی میں تاجا 14 سال دیا نام پوچھی ہو گئی اب اس کا ہی بھی کریں کیوں نہ ہو رہا دفعہ عزیز دا پاکستان حکومتا کدی پزړه کې دا نه چې د پاکستان ښځې به په کورونو کې بندوم الله دې د ضیاءالله غوندې په اسمان کې ټوکړې کړي د پاکستان ښځې دومره لرې لرې آسان چل یو ښځه که د معتبر نه د غریب د کابلۍ په دې ګېټ کې سر لاندې او پې پاس ځوړندومه او اعلان کوم چې کومه ښځه بهر راووته دا دی ښایي کرانه ښځه راووته ګیره مې کړه خو پوه دې چې په دبلدین اورېدلې یم میرے دبلدین دی زمونږ بالا ماڼۍ کې دومره سپینه ګیره او ورسره جلوس روان ما مرګو ته دې تعالی ته خدای دې ډېره په دا ګیره تباه کړي دې نه خو د سپي لکۍ ښې دي چې زمونږ کلي کې د سپي لکۍ څوک چې بربنډې ښځې ځان سره ګرځوي دا خنزیر د ګیرې نه د سپي لکۍ ښه نه دا ستا د ملک اسلام او دا ستا د ملک دین بیا 1400 کاله وشو چې د اسمان نه په 23 کاله کې کوم قانون راغلی دی هغه قانون په جوماتونو کې دوړې ووالو